سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ راته. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو د ټومارکیټ ایرډراپ څخه د ویډرا طریقه تاسو ته ښیم چې څنګه خپل جمع شوي یا ماین شوي ټوکن له د ایرډراپ او ویډرا او هغه د خرڅولو مکمله طریقه تاسو سره شریکوم. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. که لومړی ځل مو د زموږ چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب کړئ او د لا زیات آنلاین پیسو ګټلو او بهترینو ایرډراپونو د ترلاسه کولو لپاره زموږ ټلیګرام چینل ته جوین شئ. د ټلیګرام چینل لینک هم لومړی کومنټ او ډسکرپشن کې شتون لري. خپل د ټومارکیټ ایرډراپ بر اواز کې ملګرو څنګه چې دلته ګورئ ټومارکیټ ایرډراپ 4 ورځې وروسته لانچ کیږي. نو موږ به اوس دې څخه خپل ټوکن ویډرا کوو. د دې کار لپاره به دلته تاسو په دغه آپشن باندې کلیک واخلئ. دلته ملګرو د ویډرا لپاره موږ دوه آپشن لرو، یو صرافه یو ته ویډرا او بل څه د بیټ ګیټ وایلټ ته ویډرا، چې په دې کې ملګرو لومړنی آپشن چې د فیس نه لري، بلکل وړیا او فری ده، او دغه آپشن ممکن فیس ولري د کلیم کولو. نو دلته راځم تاسو ته دا دواړه ښیم. ملګرو فعلا صرافه یو ته د ویډرا لپاره موږ کولی شو بیټ ګیټ صرافي ته ویډرا وکړو او ګیټ آی او صرافي ته. بیټ ګیټ صرافي بدبختانه موږ افغانانو ته کار نه کوي، موږ تحریمي یو، خو کوم ملګري چې پاکستان کې دي او دغه صرافي لري هغوی کولی شي دې ته ویډرا وکړي یا نورو ملکو کې دي. نو فعلا به موږ څنګه کوو، ګیټ صرافي ته به ویډرا کوو. ګیټ صرافي په افغانستان کې جوړیږي، په افغاني تذکیره یا پاسپورت تاسو دا ویریفای کوی شئ. او که چیرته افغاني پاسپورت یا تذکیره نه لرئ، یعنی لومړنی آپشن ته نشئ کوی ویډرا وکوئ، بیا تاسو دغه دوهم آپشن د لارې ویډرا کولی شئ چې دا هم تاسو ته ښیم. ښه، لومړی راځو لومړنی آپشن چې فیس هم نه لري، همدې باندې کار کوو. دلته به د ګو آپشن باندې کلیک کوو. دلته دا دوم آپشن به ملګرو ووهو. دلته اوس ملګرو دا ډول صفحه راځي. لومړی ګیټ صرافي ته که څوک ویډرا کوي، ګیټ صرافي څه ده، بیټ ګیټ صرافي. البته $2,00,000 ملګرو دی جایزه هم ایښې چې دا به بیا په دغو کسانو تقسیموي چې څوک څنګه کوي بیټ ګیټ صرافي ته ویډرا کوي. نو دغه $2,00,000 کې ممکن تاسو ته هم سره ووځي څوک چې بیټ ګیټ ته ویډرا کوي. او بل ګیټ صرافي ده چې دی $10,000 څه ده، بیا دی جایزه ایښې چې دغه $10,000 به په هغو کسانو تقسیموي چې څوک ګیټ صرافي ته څنګه کوي، خپل ټوکن ویډرا کوي. نو ما وویل چې بیټ ګیټ ته موږ نشو کوی، ګیټ صرافي به انتخاب کړو. دلته په ګیټ صرافي کلیک کوو او لاندې نیکسټ آپشن وهو. اوس دلته به موږ څه کوو ملګرو، زو به لومړی ګیټ صرافي نه به خپله یو آی ډي راخلو او بل د ټومارکیټ ډیپوزیټ ادرس. نو زه ځمه لومړی دا راخلم، ګیټ صرافي ته ځو. ښه نو ملګرو ګیټ صرافي چې مو راوازه کړه دلته ګورئ یو د شخص غوندې عکس ده په دا کونج کې. په دغې به تاسو کلیک واخلئ او په دې چې مو کلیک واخیسته دلته ګورئ دا ستاسو یوزر نیم ده، دغلته کونج کې یوه نښه ده، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې مو کلیک واخیسته دا ګورئ یو آی ډي ستاسو د نوم لاندې ده، یو آی ډي به کاپي کوي. کاپي چې مو کوو اوس بیرته ځو ایرډراپ ته. دلته چې راغلو ملګرو همدې لومړني آپشن کې به څه کوو، دا یو آی ډي به واچوو. دا چې مو واچوو اوس به ځو څه به کوو، د ډیپوزیټ ادرس به راخلو. صحیح ده، د اپټوس کوین. زه ځم دې ته اوس ډیپوزیټ ادرس راخلو. ښه نو ملګرو ګیټ صرافۍ ته چې راغلی بیرته به دلته په ډیپوزیټ کلیک کوئ. دلته به لومړنی آپشن کلیک کوئ او دلته به په سرچ کې ورته تاسو ټوما ولیکئ. ټوما چې مو ولیکو دغه لومړنی تاسو ته راځي ټومارکیټ. په دې به کلیک کوو، همدغه ادرس به راواخلو په شبکه د اپټوس. ټوما چې مو سرچ کړه همدا ادرس دلته کاپي وهو، دغه د کاپي شو. اوس څه کوو، بیرته ځو سره هغه ته ایرډراپ ته. ښه نو ملګرو ایرډراپ ته چې دوباره راغلی په دې ځای کې به د ادرس ورته پیسټ کوئ. زما په رقم چې دا مو وکړو دغلته پورته یو آپشن ده ماکس، دغه ماکس به ووهو، یعنې ټول ټوکن موږ غواړو خپل څه کړو ویډرا کړو. نو دا چې مو ووهه دلته به لاندې سبمیټ آپشن ووهئ او بس دا به ترسره شي. نو دلته زموږ یو آی ډي او ادرس دوباره ښیي، چک به یې کوئ چې سم وي. کنفرم باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو زموږ ډیپوزیټ څنګه شو، بیټ ګیټ یا ګیټ صرافي ته ترسره شو. اوس کوم کسان چې ما وویل دا لومړني آپشن ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شو دلته خپل والټ کنیکټ کړي. دلته به په کنیکټ آپشن ووهئ او خپل والټ به کنیکټ کوئ، صرفا خپل د بیټ ګیټ والټ لایټ چې خپله په ټلیګرام کې شتون لري، اپلیکیشن ډاونلوډ ته هم اړتیا نه لري او په افغانستان کې هم کار کوي. نو دا به ووهئ ملګرو. دلته اوس تاسو ته والټ کنیکشن راځي، خپل والټ به کنیکټ کوئ له دې سره، په تمه کېږو. نو دلته دا ډول آپشن راځي، دلته به په دغه باندې تاسو کلیک واخلئ او چې دا مو کلیک واخیسته دلته به کنفرم ووهئ ملګرو او دلته به خپل د والټ کوډ ورکئ. والټ کوډ چې مو ورکړه بس تاسو والټ هم کنیکټ کیږي او تاسو بیا کولی شئ چې دغه کلیم آپشن په وهلو خپل ټوکن څنګه کوئ، والټ ته کلیم کوئ. نو فعلا دغه د دې طریقه و ملګرو او په همدې طریقه مخ ته لاړ شئ او تاسو خپل ټوکن ویډرا